په تیرو څو میاشتو کې ایران او پاکستان 800,000 افغان ماشومان اخراج کړي دي. د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د هرو 15 ماشومانو یو یې د لوږې له سخت ناورین سره مخ دی، په اوسط ډول په هرو 30 ثانیو کې یو ماشوم له ایران یا پاکستان هیواد ته ستنېږي. د سازمان پرون په یو راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له پیله 800,000 ماشومان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي، چې دا شمیره د تیر کال په پرتله 2 چنده ډیره ده. په راپور کې زیاته شوې چې د دې ماشومانو نږدې 3/4 برخه له ایران ستانه شوي دي. سیف د چلډرن زیاته کړې چې د دې ماشومانو له ډلې زرګونه یې له سرپرست پرته هیواد ته ستنېږي، چې ډیری یې یا په ګاونډیو هیوادونو کې زیږېدلي یا یې هلته له ډیرو کلونو راهیسې ژوند کړی دی. د سازمان زیاته کړې چې د ماشومانو جبري ستنېدل په ځانګړې توګه هغوی چې سرپرست نه لري د استثمار، ناوړه ګټه اخیستنې او بې غورۍ خطر زیاتوي. په راپور کې د ماشومانو د ساتنې سازمان د افغانستان د ملاتړ برخې د مشرې سمیرا سیدرحمان په حواله ویل شوي چې افغانستان ته د خلکو د ستنېدو شدت او سرعت اوس بېساری شوی دی او دوی د بشپړ بشري بحران په درشل کې دي. سیف د چلډرن ویلي چې دوی د افغانستان په لویو ښارونو کې د کورنیو لویې ډلې لیدلي چې په پارکونو او خلاصو ځایونو کې ژوند کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې کوچني ماشومان لري او په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې شوي دي د مرستې غوښتنه کوي.